حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې امام دار الهجره د حضور پاک د کلی امام او درس حدیث په هغه ځای کې کو چې کم ځای به عبد الله ابن مسعود ناس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به هغه ځای ناس چې کم ځای به د دواړو جهان مبارک پیغمبر سردار هغه به اعتکاف والصوانة السرير یو ستنده نو التبا ناستو یو ځل د حدیثو درس ته ناست یو سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه اغېشتل او نیغې امام مالک له راغی او چې راغی وی راپاسه نو پیسه وی راترغاړه او د ورترغاړه وی اجازه ته راکړه تندی دې خپل کم نو خپلې کړه امام مالک ورته ویل که دا یو څو غلطۍ دې وکړې یو خو دې د خلکو په اوږو قدمونه راواغېستل دا دې ګناه وکړه دویم زه په ما د حدیثو درس بند کړم دریم زه دې پاسولم راترغاړه دې پاسه او څلورم دا چې زما تندی دې خپل که څه چل شوی دی هغه وی صاحب دا غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس ته لاسه وی بېګا مې حضور پاک مبارک په خوب کې ولید دې مسجد نبوي ته ملګري ورسره رادننه شو او تا د حدیثو درس کوم او اواز یې وکړه این مالک بن انس امام مالک څه شو وی صاحب هغه د ستا په ګدۍ ناست د حدیثو درس کوي وی اواز کوې ورته نو تا ته چې اواز وکړي چې حضور پاک دې غواړي نو ته پاسې د ترعد فرایس دا پوړي دې رپېدل نو حضور پاک درته وی مه یارېږه او ځان ته یې راترغاړه ما سرې او ټینګې دې سینې پورې ونیولې او په دې تندي یې ښکل کړې ما وی خدای د امام مالک دغه سینې له به کله ځان رسوم چې بېګا حضور پاک ورپورې خپله سینه مبارکه مږلی او د هغه دغې تندي له به کله شونډې رسوم چې بېګا پې رسول الله مبارک خپلې شونډې لګولې د هغه حرس ته وجه یې دا غلطۍ وکړې ورونو ځان ته رسول الله مبارک څوک راترغاړه باسي ملا صاحب ولې راترغاړه باسي حضور پاک ته پته ده چې زما مشن خو دې ملا په لاس کې نیولی د پیغمبر مبارک مشن څه دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې کوم قرآن خدای درکړی دی خلکو ته ورسوه هغه څوک رسوي ملا صاحب دا هغه قرآن په مفهوم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم څوک پې عمل کوي ملا صاحب د پیغمبر چې کم مشنو انن قاری صاحب حافظ صاحب او ملا صاحب په لاس کې اغېشتی دی نو پیغمبر به په دې نه خوشحالېږي کم مقصد ده چې د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی او کم مقصد ده چې د هغه په وجود وینې بهېدلې هغه نن ملا صاحب لاس کې اخیستی دی نو د ده نه به نه خوشحاله ورونو چې څومره دوستان دلته ناست دی یو درخواست به کوم چې یو بچې د خدای قرآن ته دین ته وقف کړې ښه انشاءالله ووایه ټول لاس اوچت کړې انشاءالله ووایه شوق سره انشاءالله ووایه وقف کړې یو بچې قرآن ته وقف کې دین ته وقف کې د پیغمبر مبارک وارث ته جوړ کې په ډوډۍ مه یارېږئ ډوډۍ د خدای په لاس کې ده اجر به یې خدای درکوي امام مالک صاحب ورته څه وایي چې تا دا خبره وکړه زما م ووایه وی زما دې د خدای په ذات قسم چې د کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات دی شوی علم لوی ډېر لوی رڼا ده ډېره لوی رڼا ده